د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د بهرنیو چارو وزارت د وزیر او همدا ډول د تجارت وزیر په شمول یو لوړپوړی هیئت پاکستان ته تللی و. په دغه سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي د چین د بهرنیو چارو وزیر سره هم لیدنه وکړه. په دې ناسته کې چې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزې ناستې دي، دا یې شپږمه ناسته وه. له دې څخه وړاندې ناستې په افغانستان، چین او د سیمې نورو هیوادونو کې ترسره شوي دي. دا د دې لړۍ شپږمه ناسته وه چې تېره ورځ ترسره شوه. په دغه ناسته کې په مختلفو اقتصادي پروژو باندې خبرې وشوې. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي د نورو مختلفو جهتونو سره وکتل، چې له جملې څخه یو هم شیخ ادریس ده. شیخ ادریس په افغانستان او پاکستان کې ډیر منلی شیخ ده چې ډیر شمیر اوریدونکي لري. د هغه بیانونه په افغانستان او پاکستان کې ګڼ شمیر مسلمانان اوري او ورڅخه استفاده کوي. همدا ډول په دغه دواړو هیوادونو کې زیات شمیر علما د شیخ ادریس شاګردان دي. مخکې په ویډیو کې به تاسو وګورئ چې د شیخ ادریس چلند له ښاغلي امیر خان متقي سره څه ډول ده. لکه وینا پر ګونو کې رانغښتې، داسې مینه په دردونو کې رانغښتې، داسې مینه په دردونو کې رانغښتې، لکه وینا پر ګونو کې رانغښتې، داسې مینه په دردونو کې رانغښتې، داسې مینه په دردونو کې رانغښتې. عجیبه ښکلې تحفه ده که څوک پوه شي، عجیبه ښکلې تحفه ده که څوک پوه شي، د الله په رحمتونو کې رانغښتې، داسې مینه په دردونو کې رانغښتې، د الله په رحمتونو کې رانغښتې، داسې مینه په دردونو کې رانغښتې، لکه وینا په رګونو کې رانغښتې، داسې مینه په دردونو کې رانغښتې، داسې مینه په دردونو کې رانغښتې. انسان ځکه تیر د ځان پسې له سر کړي، انسان ځکه تیر له ځان پسې له سر کړي، په عظیمو قدرتونو کې رانغښتې، داسې مینه په دردونو کې رانغښتې، په عظیمو قدرتونو کې رانغښتې، داسې مینه په دردونو کې رانغښتې.